Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. په دې لوپ کې موږ وایل لوپ ډسکس کوو. موږ وایو چې وایل لوپ څه شی دی. نو وایل لوپ راځو موږ دلته څه شته. دلته موږ وایو چې راځه موږ سره ټیف سی پلس پلس چې کا اوپن کا او دلته راځو یو بل هم نوټ پیډ خلاصو سیدا نوټ پیډ چې په دې کې موږ نوټ لیکو. موږ وایو چې دې نه مخکې فار لوپ ډسکس کړی و سیدا فار لوپ ډسکس کړی و. فار لوپ کې موږ چې کوو دا باډي و د فار لوپ سیدا دا باډي و باډي اف فار لوپ و دا سیدا او دا چې دلته موږ کنډیشن ورکړو. اول به موږ چې کوو انیشیالایزیشن یو ویریبل انیشیالایز کوو سیدا ګوره انیشیالایز کوو یو ویریبل هم سیدا او دې نه وروسته ورته چې کوو دې نه وروسته ورسره کنډیشن ورکړو او بیا هم چې ورکړو بیا هم انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ ورکړو سیدا initialization condition increment یا decrement. موږ چې ویلې موږ وایو چې دلته یو ویریبل موږ ډیکلیئر کوو او هغه ته یو ویلیو اساین کوله سیدا او بیا هم کنډیشن چې کوو چې کنډیشن آیا ټیک دی کنه که کنډیشن موږ سره ټرو موږ سره باډي اف فار لوپ ته راته دلته بس شی موجود موږ سره هغه موږ سره ایگزیکیوټ کېدل او بیا به راته موږ سره دلته که چیرې دې ځای ته ورسېدو دې ځای نه به مخکې نه ته بیا به راته انکریمنټ کېده به یا به ډیکریمنټ کېده هغه ویلیو بیا به کنډیشن چې کېده که چیرې کنډیشن مطلب ټیسټ پاس کېده نو بیا به باډي ته راته او که چیرې کنډیشن ټیسټ فیل کېده نو بیا به څه کوي بیا به لوپ ختمېده او دې ځای نه به ووته نو بیا به راته دلته دا ایګزیکیوټ کوو چې کنډیشن به ټرو شي بیا به راغی دلته به انکریمنټ یا ډیکریمنټ شي بیا به هلته کنډیشن ټیسټ کېده چې آیا کنډیشن ټرو کېږي او که فالس کېږي د انکریمنټ ډیکریمنټ کې څه شی کېږي هغه ویلیو چې موږ سره کومه ده د کنډیشن چک کولو دپاره هغه موږ سره چې کېږي اپډیټ کیږي مطلب که چیرې ویډیو موږ سره زیاتوالی غواړي مطلب ویریبل سره یو جمع کول غواړي چې هغه کنډیشن بیا دلته چک شي هغه ویډیو تر هغو خپل انجام ته ورسیږي نو هغه ته بیا انکریمنټ کېده او که نه بیا به ډیکریمنټ کېږي فار اګزامپل زه وایم دلته وایم چې همدغه فار لوپ دننه چې کوم هغه ده سټرکچر ده همدغه ډسکس کوم څه ده زه وایم دا فار لوپ سټرکچر ده دلته لیکم چې initialization داسې کوم چې integer I اخلم I is equal to 1 comma I is less than or equal to مثلا ورکوم 3 I plus plus کوم سیده نو د دې څه مطلب د ګوره که چیرې زه وایم I موږ سره د یو ویلیو واخیستله نو بیا څه شي بیا به دلته راشي موږ سره ښه همدلته ورته باډي جوړوم سیده دلته ډایرکټ ورته باډي جوړوم ګوره دا د دې فار لوپ باډي شو موږ سره سیده دا د فار لوپ باډي شو موږ سره نو راځم زه وایم چې آی موږ سره یو ده او یو موږ سره څه شی ده یو موږ سره د دریو نه ورکوټی ده نو موږ سره چې دا باډي ته راځي او باډي موږ سره اکزیکیوټ کیږي د باډي څه باډي اف فار لوپ صحیح ده د فار لوپ باډي چې کومه ده هغه موږ سره اکزیکیوټ کیږي صحیح ده د دې کنډیشن نه وروسته چې کول نه وروسته بیا به راشي موږ سره دلته چې دلته ورسېده دې ځای نه بیا نه ځي مخکې دلته به راشي صحیح ده بېرته بیا فار لوپ خپل هغه ته به راشي صحیح ده بیا به راشي آی به پلس پلس شي آی پلس پلس څه مطلب دی چې آی کې یو جمع که آی پلس پلس څه مطلب ده ګوره آی پلس پلس دلته که چېرې وګورو موږ آی پلس پلس دا مینینګ ورکوي چې آی equal to I plus 1 د I سره چې کوم زړه ویلیو د هغه سره یو جمع که او I کې موږ سره بیرته سټور کړه دلته نو دا و د فار لوپ سټرکچر بیا به راشي کېږي دوه به د دریو نه ورکوټي بیا به باډي فار لوپ اکزیکیوټ شي بیا به I پلس پلس شي بیا به درې شي درې مطلب که چیرې کوچنی نه ده خو مساوي خو ده نو چې مساوي د دریو سره نو بیا به دا اکزیکیوټ شي بیا به راشي موږ سره I به پلس پلس شي I به څلور شي څلور د دریو نه کوچنی هم نه ده او مساوي هم نه ده نو بیا به څه شي دا موږ سره سکیپ شي او دلته چې مطلب څه شي کېږي دلته موږ څه سي آوټ ورکړی وي end of for loop داسې یو میسج هم ورکړی و صحیح ده پروګرامونه تاسو مخکې به وګورئ دا موږ پروګرامونه کړي صحیح ده او بیا چې یو انلاین واخلم دا میسج به موږ ته اخر کې راکړي کله چې د آی ویلیو څلور شو ولې چې څلور د دریو نه ورکوټی نه ده نو کنډیشن فالس شي نو د لوپ نه به ووځي موږ سره به دا اکزیکیوټ کړي دا میسج دلته چې موږ سره کوم ده ښه اوس راځم دلته چې مطالعه کوو موږ وایو چې وایل لوپ به موږ مطالعه کولی څه شی وایل لوپ ښه راځم دلته فارمیټ ته او فارمیټ کې فانټس لږ زیاتوم فانټ سایز صحیح ده زه یم 14 واخله او اوکې که صحیح زموږ سره وایل لوپ ده په دې هغه قسمت کې وایل لوپ موږ وایو څه شی ده وایل لوپ که چیرې موږ وګورو ښه وایل لوپ هم څه شی ده وایل لوپ هم د فار لوپ په شانتې یو لوپ ده چې مطلب سټیټمنټ یو ځل نه مطلب موږ غواړو چې یو نه زیات ځلې سټیټمنټ یې موږ اکزیکیوټ کړو مګر هم د سنګل کوډ لیکلو په ترو سره نو دې لپاره موږ وایل لوپ استعمالوو دې لپاره موږ لوپس استعمالوو خو په لوپ کې موږ اوس وایل لوپ استعمالوو زه وایم چې
وایل لوپ سټرکچر مونږ که چیرې مطالعه کوو ساینټکس مطالعه کوو ساینټکس کې به مونږ سره وایي راځي داسې راځي چې وایل کیورډ لیکو او وایل کیورډ نه وروسته دا هغه اخلو صحیح ده او د دې نه وروسته بیا څه کوو د وایل لوپ باډي اخلو صحیح ده دا څه شی ده د وایل لوپ باډي ښه باډي اف وایل لوپ دا د وایل لوپ باډي شوه او که چیرې دلته وایل ته راشو وایل که چیرې مطلب دغه ویلیو دلته څه کوو دلته بیا خو د وایل لوپ مطلب دغه دلته مو چې کوم کنډیشن ورکوو صحیح ده دلته کنډیشن ورکوو خو کنډیشن نه وروسته موږ فار لوپ څه ویل دلته انکریمنټ کوو کنډیشن ورکوو کنډیشن انیشیالایزیشن ورکوو کنډیشن ورکوو انکریمنټ او ډیکریمنټ کوو خو د وایل لوپ څه شی ده وایل لوپ موږ څه کوو وایل لوپ د مخکې نه موږ ورسره مخکې نه ورته ویریبل انیشیالایز کوو څه کوو انیشیالایز کوو صحیح ده مخکې ویریبل ورته انیشیالایز کوو یا انیشیالایزیشن د ویریبل کوو ویریبل انیشیالایزیشن څه ته وایي د ډیکلیریشن په وخت کې یو ویلیو ویریبل ته اچول هغه ته څه وایي هغه ته انیشیالایزیشن وایي فار ایگزامپل زه وایم انټیجر مې واخیسته انټیجر آی مې چې کړه دا مې ډیکلیر کړ او خو کله مې چې د ویلیو ورته نه اچولې دې ته چې ډیکلیریشن وایي که چیرې مساوي یو مې کړ نو دا بیا څه شو دا یو ویلیو مې په آی کې سټور کړه نو دې ته بیا ویریبل انیشیالایزیشن وایي صحیح ده نو مطلب اول به انیشیالایزیشن کوو مونږ په وایل لوپ کې بیا به چې کنډیشن چې کوي کنډیشن ټرو مونږ سره بیا د باډي د راځي او باډي نه وروسته به دلته چې کېږي ویلیو اپډیټ کېږي او دلته به انکریمنټ یا څه به کېږي انکریمنټ یا ډیکریمنټ به کېږي صحیح ده څه د انکریمنټ یا ډیکریمنټ به دلته مونږ سره صورت نیسي نو بیا به راځي چې کېږي بیا به راځي کنډیشن چې کوي چې مطلب کنډیشن مونږ سره پاس کیږي او که فیل کیږي ټیسټ پرې اخلي صحیح ده نو بیا به راشي که چیرې پاس شي نو بیا به دا اکزیکیوټ شي دا د باډي اف فار لوپ چې هر څه راغلي وي سټیټمنټ او که سیټ اف سټیټمنټس وي او که چیرې فالس شي نو بیا به څه کیږي دې ځای نه به وځي او دې ځای نه به اینډ ته راشي صحیح ده اینډ اف فار لوپ اینډ اف وایل لوپ سوري دلته به راشي صحیح ده موږ سره نو دا اوس موږ سره د وایل لوپ سټرکچر راځو اوس وایل لوپ باندې موږ یو اگزامپل کار کوو اگزامپل به داسې وي چې ها کنټرول ان ورته لیکم چې هاش انکلود خو د دې سایز به لږ زیات کړو هاش انکلود input output stream او بیا لیکم چې هاش انکلود can you dot h او بیا ته لیکم چې using name space std main فنکشن او دلته سٹارټ کوم کوډینګ صحیح ده دلته ورته وایم چې ښه د وایل لوپ اگزامپل داسې کار کوو چې ښه اول خو څه کوو یو کامنټ سٹارټ کوم او دلته ورته وایم چې یو پروګرام به زموږ داسې وي چې print numbers from 1 to 100 صحیح ده د 1 نه تر 100 پورې څه کوم نمبر پرنټ کول غواړم د 1 نه تر 100 پورې 100 پورې نمبر پرنټ کول غواړم صحیح ده نو دې لپاره راځم زه ورته وایم چې اول څه کوه انټیجر نمبر واخله او نمبر انیشیالایز کړه د 1 نه ځکه چې د 1 نه موږ 100 پورې نو اوس 100 پورې تللو لپاره وایل لوپ وایل کیورډ لیکي اول کیورډ نه وروسته د هغه چې صحیح ده کنډیشن باډي جوړوي کنډیشن داسې ورکوم چې که چیرې دغه نمبر از لیس دین اور ایکوال ټو څه شي 100 شي صحیح ده نو موږ ویل ته راشه دلته پرنټ کړه سی آوټ کوم سره څه دغه نمبر او بیا څه کا انلاین مخله څه کوي لک سپیس ورکړه صحیح بیا دلته راشه بیا داسې وکړه چې دلته چې دا واخیسته بیا دلته انکریمنټ یا ډیکریمنټ مطلب چې ویډیو باید اپډیټ شي ویډیو اپډیشن دپاره زه نمبر چې کوم پلس پلس لیکم یا نمبر ایکوال ټو نمبر دې باندې تاسو ښه پوهېږئ چې د پلس 1 لیکم ګوره که چیرې موږ وایو یو نه تر سلو پورې ویډیو پرنټ کول غواړو زه وایم چې نمبر مې ډیکلیر کړه د آی ویریبل د انټیجر ټایپ ډیټا لپاره صحیح ده او دا چې که یو مې ورته اساین کړو دې ته انیشیالایز شي صحیح ده نو دا انیشیالایزیشن پارت 1 د موږ سره په وایل لوپ کې بیا څه وایم ورته وایم نمبر از لیس دین واټ 100 مطلب 100 پورې باید لاړ شي نمبر باید پلس پلس شي نمبر یو وي یو د سل نه ورکوټی ده نو بیا به څه کېږي نمبر پرنټ کېږي بیا به دلته آی سره یو ویلیو واچول شي او په نمبر کې به سټور شي بیا به وایي چې نمبر څه شه موږ سره 2 شه 2 د سلو نه ورکوټی بیا به 2 اکزیکیوټ شي بیا به همدارنګه دلته راشي آی سره به یو ویلیو واچول شي نمبر سره او نمبر کې به سټور شي بیا به راشي نمبر ویلیو به څلور شي بیا به څلور دلته کنډیشن ټرو ده بیا به دلته راشي دا به څلور به پرنټ شي او لږ سپیس به واخلي نو همدارنګه دوام به لري تر څو پورې تر سلو پورې که چیرې سل راغلل سل
سل مساوي د سلو سره ده ورکوټ یې نه ده نو بیا به دا سل پرنټ شي او دلته به راشي یو سل یو به شي یو سره سلو سره به یو ویلیو واچول شي او نمبر کې به سټور شي بیا به وایي چې یو سل یو ورکوټ یې د سلو نه یو سل یو مساوي د سلو سره نه مساوي نه ده نو دې نه بیا جمع کې موږ به دلته څه شی وایي دلته موږ سره یو میسج راکړي سی اوټ زه ورته وایم چې دلته ولیکه چې end of while loop صحیح دلته به دې ځای ته به راشي او دلته به یو انلاین واخلي اوس راځم دغه پروګرام زه چې کوم کمپایل او رن کوم چې دې جواب موږ سره څه شی راځي ښه پریس کوم څه کولو ضرورت موږ سره نشته ګوره موږ سره څه شی ده یو دوه درې څلور پنځه تر څو پورې تر سلو پورې او سل نه وروسته موږ سره چې اخیستی end of while loop یې اخیستی ده که چیرې end of while loop اخلئ دې نه مخکې هم دلته چې کوئ یو نیو لاین واچوئ او نیو لاین نه وروسته راشئ اوس بیا یې چې کمپایل او رن یې کړه ګوره موږ سره چې end of while loop کله چې انجام سلو ته رسېدلی ده د یو نه واخله ګوره دې یو نه سټارټ ده تر څو پورې تر سلو پورې نمبر یې موږ سره پرنټ کړی کله سل برابر شوي مطلب څه شی دلته ګوره زما مطلب دا ده چې کله چې مطلب سل مساوي د سلو سره ده خو ورکوټ یې خو نه ده که نه نو مطلب سل د سلو سره ده نو سل یې پرنټ کړی چې یو سل یو ته رسېدلی ویلیو دلته ګوره نمبر پلس شوی دی یو ورسره او نمبر کې سټور شوی یو سل یو مساوي نه ده او هم کوچنی نه ده د سلو نه نو بیا څه کړي موږ سره د دې لوپ نه وتی ده او دغه end of while loop چې موږ سره کوم ده دا څه کېږي دا موږ سره پرنټ کړی ده اوس راځم همدې پروګرام کې یو بدلون راوړم درته وایم چې ښه یو نه سلو پورې نمبر خو دې پرنټ کړي اوس څه شی وایم print even numbers from 1 to 100 پرنټ کا ایون نمبرز د 1 نه تر سلو پورې سیده دغه سلو یو نه سلو پورې نمبر خو دې پرنټ کړي دا اوس چې دا موږ سره مه پرنټ کوه نور مه پرنټ کوه موږ سره پروګرام بدل کړه دویم پروګرام داسې کړه چې پرنټ ایون نمبرز کا د یو نه تر سلو پورې اوس دې لپاره مطلب جفت عدد پرنټ کړه د یو نه تر سلو پورې چې کوم جفت عدد پکې موجود دي نو دې لپاره زه وایم دغه هغه لرې کوم سلسله ختمومه ښه راځم دا لرې کول غواړم ځکه چې دا انکریمنټیشن خو به کېږي نو دې لپاره به داسې کوئ چې اف کنډیشن واخلئ اف کنډیشن به څه کوئ زه ورته وایم که چیرې دغه نمبر څه شی شو په دوه باندې پوره مساوي شي مطلب په دوه باندې ډیوایډ شي او دا مساوي د صفر سره شي مطلب دغه ماډولس اپریټر دې پاره کوي چې ریمایندر موږ ته راکېږي مطلب باقي مانده که چیرې باقي مانده یې صفر شي نو بیا څه شی وکړه موږ ته دلته وایي چې ښه که چیرې صفر شي دلته موږ آوټ کړه موږ سره نمبر او دلته یو انلاین واخله انلاین به ښه وي صحیح ده موږ سره نو دې نه راځم زه ورته وایم چې راځم دا پرنټ کوم ګوره دې جواب موږ سره څه شی راځي کمپایل مې کړه اوس راځم رن کوم دی ګوره دوه څلور شپږ اته لس دولس څوارلس شپاړس اتلس تر څو پورې تر سلو پورې موږ سره دا ټول نمبر یې پرنټ کړي ولې پرنټ کړي زه وایم که چیرې دغه نمبر موږ وایو جفت نمبر هغه عدد ده چې په دوه باندې پوره ویشل کېږي جفت عدد نو دې دپاره یې موږ سره د آی ویلیو د نمبر ویلیو د دوو نه سټارټ کړي همدارنګه یو بله طریقه داسې ده چې زه وایم دغه ویلیو څه شی کوي یا به صفر اخلي یا خو به هم دوه اخلي چې اول د جفت نه سټارټ شي اوس دې دپاره زه وایم زه صفر نه واخله صفر نه چې اخلي خو مخکې پروګرام د دوو نه سټارټ شوی زه وایم دوو نه واخله دوو نه دې که واخیسته نو بیا به دلته کنډیشن ورکولو ضرورت نشته کنډیشن ورکولو ضرورت نشته نو بیا به څه شی کول غواړي نو بیا به دغه څه شی کوي دغه یو به ورسره نه جمع کوي دوه ورسره جمع کوي ځکه چې دوه سره دوه جمع څلور شي څلور سره دوه جمع شپږ شي نو هسې جفت عددو پورې به ځي او دلته چې کوم زه ورته وایم سی اوټ کوم سره څه دغه نمبر او دا به چې یو ان لاین واخله نیو لاین صحیح او دلته راځم زه ورته وایم چې ساري ګوره زه وایم دلته څو پورې دوه څلور شپږ اته لس داسې چې د نمبر همداسې روان دي موږ سره ګوره دوه څلور شپږ اته لس دوه اتیا او همدارنګه سل او بیا چې کوم وخت کې سل شوی ده مطلب سل پورې موږ سره ټول ایون نمبرز یا جفت عدد موجود دي نو بیا چې end of while loop موږ سره اکزیکیوټ کړی ده همدارنګه راځم دریم پروګرام پکې دا چې کوم چې راځه موږ سره طاق عدد واخله ګوره زه ورته وایم چې find odd numbers from 1 to 100 یو نه تر سلو پورې چې مطلب دغه نمبر ته پرنټ کوي دې کې اوس د اډ نمبرز واخله همدارنګه دا تاسو چې کوي دا تاسو اساینمنټ حساب کې څه ده اساینمنټ یو غواړئ اساینمنټ مطلب هومورک یو غواړئ څه ده هومورک صحیح ده هومورک یو غواړئ یا په لیپټاپ کې کچیر همدا اوس هم تاسو لګیا کېږي همدا اوس هم دا پروګرام وکړئ ایکزیکیوټ کړئ او ماته په کمنټ سیکشن کې پرېږدئ نو د اوس لپاره زما ستاسو الله پامان